خندا وخوشالي ونو نن پتالا والا میدان جڑا کوما سب گیلا گیلا وکړم د خلکو نو تقدیر مې خپل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. نن موږ د خیریه کارونو په سلسله کې د هسکې مینې ولسوالۍ د لرمت خیلو په کریا په نوم یو کلی دی چې دې له راغلي وو. دلته موږ خبر شو چې یو د غریبې کورنۍ کې کاري صاحب چې د قرآن حافظ هم دی، عالم هم دی او د جامع مسجد امام او کاري صاحب هم دی. د کاري صاحب سره دلته په مدرسه کې په سلګونو شاګردان دلته د قرآن درسونه یادوي. خو د کاري صاحب نه چې خبر شو، کاري صاحب هم د نږدې نه ولیده. کاري صاحب اکرام الله تاسو وینئ مخامخ زما تر څنګه ناست دی. کاري صاحب اکرام الله د فالج مرض باندې اخته دی. یعنې کاري صاحب په ډېرو ډاکټرانو ګرځول شوی دی، خو د غربت او د فقیرۍ او د غریبۍ د وجې د ډاکټر صاحب علاج د کاري صاحب علاج پاتې دی. او کاري صاحب ته ډاکټرانو ویلي چې ستا علاج کېږي. یعنې د کورنۍ نور غړو نه یې موږ پوښتنه وکړه. هغه وویل چې ډاکټرانو کاري صاحب له ویله چې ستا علاج کېدونکی دی، خو کاري صاحب یعنې د پیسو د نه شتون د وجې پاتې دی چې کاري صاحب خپل علاج وکړي. او ګرانو هیوادوالو، د کاري صاحب سره کومک کول دا صدقه جاریه ده، ځکه چې کاري صاحب د ولسوالۍ د غټ جامع مسجد امام هم دی، کاري صاحب هم دی. د کاري صاحب د مرض د وجې په سلګونو شاګردان اوس بې زده کړو پاتې دي، نشي کولی چې دیني زده کړې وکړي. یوازې کاري صاحب و چې هغو له به یې خپلې زده کړې دیني ورکولې. نو هیوادوالو، د کاري صاحب سره پوره خپله کومک او همکاري وکړئ چې لوی خدای جل جلاله ستاسو کومک او همکاري وکړي. هیوادوالو، په تاسو باندې غږ دی د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ لخوا چې کاري صاحب سره خپله همکاري وکړئ، کومک ورسره وکړئ چې تر څو کاري صاحب خپل علاج وکړي او کاري صاحب بیرته الله روغ صحت ورکړي. د کاري صاحب په جوړېدو کې انشاءالله د ډېرو خلکو فایده ده. نو غږ در باندې کوو چې د الله رضا لپاره د کاري صاحب سره خپل کومک او همکاري وکړي. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک او همکاري وکړي چې هر چېرته یاستئ په لوی الله مو سپارم.